درنو لیدونکو دلته دوه تنه ماشومان چې تاسې یې ګورئ عمرونه یې له 12 کالو زیات نه دي، شاوخوا 12 کاله. له دوی څخه یې د پاکستان حکومت کورنۍ نیولې او له دوی وړاندې ډیپورټ کړي. دوی دا اوس راواوښتل دلته عمري کمپ ته راغلي دي، له دوی سره خبرې لرو. نوم دې چی دی؟ عبدالله جانه. عبدالله جانه څو کلن یې دا ووایه؟ 11. پاکستان کې کوم ځای کې اوسېدې؟ نوشیره. څنګه راغلې؟ تا ویل کورنۍ فامیل ټول مخکې لېږلی، څو نفره فامیل کې وایي، ته څنګه ترې پاتې شوې؟ موږ په کور کې نور موږ هوټل کې ولو، هغه یې ونیول ګاډي ته ور وخېجول، هغه یې به ونیول چې راغلو کوچور کور کې لګېدل، هر چا خپل خپل شیان وړل. ستاسې لکه کور کې چې سامان و هغه خلکو یې وړ. هلته داسې نږدې څوک نه وو؟ پولیس مشران د خپل کلي خلک نور نږدې خپلوان چې ورته ویلي وی چې دا پولیسان خپل ورته ویل چور پې ولګوئ. د پاکستان پولیس ویل دوی په مال چور ولګول او زنانه میندې خویندې دوی هغه ګاډي ته چې بوتله. لکه تاسو چې راغلی کور کې هېڅوک نه و؟ هېڅوک نه. بیا هماغه شپه ورځ چېرته تېره کړه، څنګه هم تېره کړه؟ هغه هلته خالي کوټې هغه شپه تېره کړه، پولیسان سبا یې راغلل، و تاسو 2 ورځې ټیم شین فصل پاتې شو. کار هم چې کوو؟ پلار چې کار کوو؟ زمینداري. ځمکې کار نه کوو، موږ هوټل کار کوو. چې هم کرلي وو رسېدلی و فصل پاتې شو؟ هو رسېدلی، کچالو، ګلپای، غنم دا شیان هر شی رسېدلي وو. راغله ټکټر پکې وګرځه تېره 2 ورځې ټیم نه وی. ته چې کور ته راغلې کور کې هېڅوک نه وو، تا نه لاره ورکه نه شوه چې زه به اوس چېرته ځم؟ بیا دې چا سره رابطه وکړه؟ څنګه شو؟ یو څوک نه ول رابطه یې چا سره کړه. کور چې راغلم خپلوان راته وویل پنجابیانو، وایي کور به یې چور ولګه، هغه یې بوتله. تاسې ورته نه ویل چې دا کور خو زمونږ و، تاسو خبر وایي، تاسې به څوک نه پرېښودل؟ موږ ورته وویل، هغه وویل تاسو غیر قانوني خلک ولاتې ور واچول ګاډي ته. دغه پلار دوی چې راتله هغوی ځان سره چې راوړي بیا هغوی یو شیان ور صرف یو کمپاله یو توشکه بس. دلته چې راتلي بیا تا سره کرایه وه چې ته تر افغانستانه پورې یا هوټل کې کار وکړه 1000 روپۍ راغلي بس. تاسې دواړو هم کار کوو هوټل کې؟ تاسې ډېر واړه نه یې؟ مجبوري ده. بیا ته کور ته راغلې، کور کې هم چې نه وو، څوک خپل هم نه وو، بیا لاړې هوټل کې دې کار وکړه، دا 1000 کالدار یې تا وګټلې، کرایه دې ورکړه. ډریور چې څوک و ته یې چې دلته راوستلې، هغه داسې ونه ویل چې تا سره دومره ظلم شوی دی ځه کرایه درنه نه اخلو؟ هغه خوشحاله ول، وایي پټان به پر وکډ وایي. لکه عام خلک هم خوشحاله وو؟ هو غون خوشحاله وله. څه شي ذکر کوې؟ ذکر اوس څه وکړو؟ نه اوس تسبیح اړوي، چې وایي پکې؟ خدای هم کور ته ورسي. کور ته به رسېږي بچی، تشویش مه کوه. صحیح ده، اوس خپل وطن ته رسېدلی، دا هر کور ستا دی، هر سړی چې ګوري دا ستا خپل ورور دی، د پلار غوندې به دې رحم کوي در سره. انشاءالله اسلامي امارت به دې تر خپل کوره ورسوي. کوم ولایت یې؟ نور به خفګان نه کړې، ښه دا خپل وطن دی. د کوم ولایت یې؟ قوم ولایت که نه، لکه ته کابل ته ځي، کابل کې هغه ځای خو درته معلوم وي چې هلته دې ورسي. چېرته؟ کلهباغ. نور هغوی سره دې رابطه نه ده کړې؟ کوم چا نمبر وطن کې زده چې یو نه رابطه هلته خلکو ټلیفون راکړو، یو نه رابطه ورسره وکړله بس. موږ رسېدلي یو. زه انشاءالله هغه داسې څوک به پیدا شي چې تا خپل کوره پورې ورسوي، او که نن نه یي سبا ته لمونږ سره میلمه یي، تشویش مه کوه. صحیح ده؟ او په ورور باندې پام کوه، خدای مهربانه دی. صحیح ده؟ درنو لیدونکو، دا د پاکستان د پولیسو د ظلمونو یو وړه نمونه ده چې دغسې کوچني کوچني ماشومان له خپلې کورنۍ څخه پاتې شوي او هغوی یې رالیږلي دي. نو موږ او تاسو ته پکار دا ده چې خپل هیواد کې دوی ته ناز ورکړو، قدر یې وکړو، او دوی ته د هیواد په لمن کې داسې خوشحاله او داسې زندگی د یو څه وخت لپاره ورکړو چې هغه دردونه یې هیر شي. په خیر راغلی خپل وطن ته، کنده تشویش به نه کوې. صحیح ده؟ صحیح ده که نه؟ صحیح. لیدونکو، د عبدالله سره یو بل کوچنی ورور هم راغلی دی، د ده عمر له 10 کالو ښکته ښکاري. د سره غواړم خبرې وکړم چې دا خپله کور ته راغی، څه کیسه وه،
دی به هم د خپلې خولې ووایي چې څو نفره فامیل کې وو لکه هلته کوم کار کوو کوم وضعیت افغانستان ته څنګه راورسېدل بیا دغه پنغالي ته د چا په تمه راغلل دوی شاید هغه خپل اصلي ځای فقط نوم یې وایي چې قلعه باغ د کابل یو نور هغه مکمل ادرس هم نه دی پوره خو اسلامي امارت انشاءالله هڅه کوي دلته دغسې ادارې شته چې دوی خپلو کورنیو ته وسپاري له دغه کوچني هلک سره هم غږېږم چې دی څه وایي نوم دې چیه دی مولان او د عبدالله ورور یې که نه دا وایي څو نفره وایي ټول کور کې څو نفره یې ویستي وو څو پاتې وایي هلته 11 لسیسې وو موږ دوه پاتې وو ته دا کیسه وکړه که نه څنګه خبر شوې څنګه راغلې څنګه چاپه یې وهلې وه د شپې پولیسان راغلي وه چاپه وهلې وه بیا موږ ته یو پنجابی وو هلته هوټل ته راغلی وروستي پولیسان چاپه ووهله وایي موږ بیا کور ته راغلو نه سامان نه هېڅ وکم نه وه بیا هم چی وکړل بیا مو هلته کرار پرېوتلو په هغه ځای کې سهار سو بل لاړم بیا مزدوري ته 3,000 روپۍ مو وګټلې 4 ورځو کې بل ورځ سره روان سولو او پولیسو درته چې ویل چې تاسو سره خو مشران نشته چېرته روان یې داسې پوښتنه چا نه کوله یا چا پوښتنه نه کوله دلته چا وختي چا درته چې ویل چې ستاسې کورنۍ څه شوه موږ ته هغه لاړه افغانستان ته ښه بیا یې دا ځای درته وښوده چې دلته لاړ شې دلته لاړ شي کیم ته لاړ شي ښه هغه کور سره هم چې رابطه وشوه دلته یې تورخم کې چکن او دغه پیسې و چې ورکړي دي هغه باندې خبر نه یم هغه موږ ته نه دی ویلي اوس دې ځینه کور ته څنګه ځې ها دې ځینه کور ته څنګه ځې په ګاډي ایکسپریس ځو نو ګاډي کې تا سره پیسې پاتې دي 100 روپۍ در سره پاتې دي دواړو سره 100 روپۍ کومه دي چا سره دي ښکاره خو زه هم دا اصل کالدارې در سره پاتې دي افغانۍ دي زه دا ته لاره کې وخوره ستا رسول انشاءالله کوره پورې ډوډۍ دلته که پاتې کېږي موږ سره دلته اسلامي امارت یا د افغانستان حکومت دا پولیس هغسې نه دي دوی درته ډوډۍ هم درکوي چای هم درکوي انشاءالله د اوسېدو ځای هم درکوي کرایه هم درکوي تر خپل مور و پلاره دې رسوي صحیح ده که نه قدرمنو لیدونکو دا د یوې کورنۍ د دوو پاتې ماشومانو داستان و چې د پاکستاني پولیسو له لورې ټوله کورنۍ ویستل شوي دوی یوازې هلته پاتې وو دې لپاره چې د لارې کرایه پیدا کړي دوی د شپې او د ورځې کار کړی تر څو ځانونه دلته راورسوي نو زما هیله له تاسې دا ده چې د دغو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ هغه بیرته راستنېدونکي هیوادوال چې ستاسې په کلي کې ستاسې په چم کې اوسیږي هغه څه چې خورئ هغه ورسره نیمایي کوي هغه فرش ظرف چې اضافه لرئ هغه دوی ته ورکوي دا یو نوی ژوند دی د دوی بسترې فرشونه پټي کې رسېدلي فصلونه له دوی څخه پاتې شوي هغه قرضونه چې په چا باندې درلودل هغه پاتې شوي هغه مزدوریانې چې دوی کولې له خلکو سره پاتې دي نو هیله او غوښتنه به مې دا وي چې د دوی لاسنیوي څخه ډډه مه کوئ او د دغسې ماشومانو پالنه وکړئ دوی ته په دغه وخت کې لاس ورکړئ او د یو ښه ژوند هیله ورته ورکړئ او موږ په دې هیله او په دې کوشش کې یو البته چې د دوی د کورنۍ پیدا کولو کې او د مسؤلي ادارو سره په رابطه کې شو تر څو دوی خپلې کورنۍ ته ورسیږي